د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر د پرونی وینا لنډیز پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. دا حالات د زغم وړ نه دي. ولس که هر څومره بدنوم بیکاره او له دین څخه لرې شي، زموږ پازه دا ده چې غیږ ته یې راونیسو او په ټپونو یې پټۍ کیږدو. ځینې کسان له خپلې پازې څخه په کارونې طالب ډله او ولس ننګوي چې دا کار د خفګان وړ دی. موږ اجازه نه ورکوو چې ولسونه دې په بیلابیلو بهانو د خپلو حقونو څخه پاتې شي او ودې ځورېږي. نړۍ ته اړمن او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه زموږ د حیثیتي غرور او د خوښې دریځ نه دی. دا دریځ د خپل ولس د هوساینې لپاره نیسو او زغمو. موږ به داسې نه کوو چې د تېرې 20 کلنې جګړې څخه مافیا جوړه کړو او څه چې مو خوښه وي هغه کوو. پازې ته باید د چوپړ په سترګه وګورو. زموږ کړنې باید د ولس د خپلولو او اسلامي غونډال یا نظام د سرلوړۍ لامل وي، نه داسې چې وګړي په زوره جیل او کفر ته اړ کړو. ځینو بهرنیو راسره په خبرو کې په خپلې ماتې منښته او پښیماني ښودلې، خو اوس له موږ سره د یو ښه اړیکې لپاره چمتووالی ښیي. موږ له نړۍ سره په کړو ژمنو ولاړ یو. ثابته کړې مو هم ده د رسمیت پیژندلو لپاره د پلمې نه لټول کیږي. ځانونه دومره حقدار ګڼو چې د واک انحصار، نظام بدنومول او ننګول مو عادت ګرځېدلی. دا حالات د زغم نه دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.